السلام علیکم، زه عبید الله حسام یم. آیا په ژوند کې له خلکو، ستونزو، کړاوونو او نورو حالاتو یریږئ؟ کوم ځواب هو وي، لاره یې اسانه ده. هر هغه څوک چې د الله تعالی په اسماء الحسنا باندې کاملا یقین او باور ولري، دی به له هیڅ څه ونه ډارېږي. ولې باید وډارېږي؟ الله تعالی ځان ته داسې اسماء الحسنا ټاکلي دي چې ستونزې، مشکلات او هر څه په دې دنیا کې چاپیروي. کله چې ویره، وهم او نورې ستونزې په انسان باندې برلاسي شي او انسان چاپیره کړي او دغه انسان له ځانه سره وایي چې زه الله پاک لرم، هغه په هر څه باندې قادر دی. په دنیا او اسمانونو کې هر څه دغه تر حکم لاندې دي. ویره او اندېښنه او ستونزې اتومات انسان پرېږدي، ځکه دغه ویرې، ستونزې، هر څه چې دي د الله تعالی په مقابل کې هیڅ هم نه دي. نو بیا ولې ویره؟ ځکه د داسې ذات د نومونو په یادولو باندې زړه مطمئن کیږي، انسان قوت او شجاعت ترلاسه کوي. هغه څه چې ما له ایمان او اسلامي عقیدې زده کړي دي او هغه ایمان چې ما په خپل زړه او نفس کې کرلی دی، دا ډاډ راکوي چې زه له الله تعالی پرته له بل هیڅ چا نه یریږم، نه له پاچا، نه له نړۍ ځواکه او نه له زبر ځواکه. یوازې له ایکې الله تعالی یریږم، ځکه الله تعالی په هر څه باندې غالب دی او دا ټول ستونزې الله تعالی پیدا کړي دي او الله تعالی کموله او لري کوله هم شي. قران کریم اسلوب دا دی چې کله الله تعالی یو صفت یادوي، ورپسې سملاسي یو بل صفت یادوي. کله چې الله تعالی غالب او برلاسی یادوي، ورپسې حکیم یادوي، ځکه الله تعالی خپل دغه غالبواله او خپل دغه قوت د حکمت په لار باندې کاروي. موږ هر ورځ په لمانځه کې 15 وخته الله اکبر وایو. د الله اکبر څه معنا؟ کله ورته پام کړئ، یقین پرې لرئ، الله تر هر څه لوی دی، تر هر هغه څه چې په ځمکه او اسمانونو کې دي. الله تعالی تر دغه هر څه لوی او په هر څه باندې غالب دی. نو بیا مو ولې دغه خبره زړه ته لار نه کوي؟ موږ او تاسو ډېر داسې کسان وینو چې الله اکبر وایي، خو عملونه یې ښیي چې دوی په الله اکبر باندې یقین نه لري. کله چې موږ وایو الله تعالی په هر څه باندې لوی دی، باید یقین پرې وکړو. تاسې به انسانان کتلي وي چې له انسانانو تمه کوي، د دفتر او کار مشرانو ته به داسې ټیټو پاس کېږي، وزیر، چارواکي، ولسمشرانو ته به داسې ټیټو پاس کېږي، ته به وایي چې روزي هم دوی ورکوي. داسې نه ده. د دوی ټولو په سر باندې د قدرت نه ډک ذات الله پاک. انسان د انسان په ګټه باندې هیڅ نشي کولای الا ماشاء الله. کوم په خپل زړه او نفس کې دا خبره ځای کړه چې الله تعالی لوی دی، تر هر څه لوی دی، او په دې مو پوره یقین وکړ، په پایله کې به څه ترلاسه کړئ؟ ډاډ، عزت او شجاعت. همداراز به د الله تعالی مرسته ترلاسه کړئ. په یوه کیسه کې راځي چې د ایوبي دولت خلکو به خپل پاچا صالح ایوب په ګڼو القابو باندې لکه جلالت مآب، فضیلت مآب او نورو القابو باندې یادو. یو ورځ د خپل وزیرانو سره له نور خلکو سره ناست دی چې یو کس ورته ناری وایي چې ای ایوبا، ای ایوبا. خلک ورخطا شول، حیران شول چې څوک دی چې پاچا دومره په سپکو نومونه یادوي. کله چې دغه کس راغی، دغه وخت عالم عز ابن عبدالسلام و. د ایوب ته ویل چې ای ایوبا، ته څنګه په داسې ځای کې ناست یې له ګڼو خلکو سره او داسې شان و شوکت دې جوړ کړی دی، په فلاني ځای کې خلک شراب څښي. پاچا یو ډول لړزې ونیو او ورته وویل چې زه دا ستونزه حلومه، ته اندېښنه مه کوه. څو شېبې وروسته عالم بېرته لاړو په خپل طرف باندې. د ده یوه شاګرد ته یې تعقیب کو، په لاره کې یې ترې پوښتنه وکړه چې په الله تعالی باندې تا ته قسم در کوم، څنګه په داسې جرأت د پاچا په مقابل کې ودرېدې؟ او داسې دې ورته وویل. حال دا چې هلته خلک د ته ډېر احترام لري او د لوی شان و شوکت لري. ده ورته ویل چې ای زویه، والله د الله تعالی لویي مې په ذهن کې وه، د الله تعالی لویي مې په پام کې وه، دی راته خس غوندې هم ښکاره نه شو. څوک چې د الله تعالی لویي په پام کې ونیسي، له هیڅ شي نه ډارېږي. احترام، د خلکو سره نیک چلند او دا مسایل ټول یو اړخ ده، ځکه هر سړی په خپل زړه کې پوهېږي چې احترام کوي او که چاپلوسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د روم مشر ته هرقل ته لیک ولېږو، نو ورته لیکلي و چې الی هرقل عظیم الروم. نو احترام، متقابل عمل، نیک چلند، دا ټول په یوه ځای کې بیلې خبرې دي، خو چاپلوسي او له خلکو نه ډار دا بیله مسئله ده.
تاسې به ډېری کسان په دفترونو کې لیدلی وي، په نورو ادارو کې به مو لیدلی وي، په ژوند کې به مو لیدلی وي چې له خلکو داسې ډارېږي، له خلکو داسې تمه کوي لکه روزي چې همدوی ورکوي. یوه خبره په پام کې ونیسئ او دا همیشه په ذهن کې ساتئ چې دا خوله چې الله تعالی هر انسان ته ورکړي، روزي یې هم همغه الله پاک ورکوي. له انسانانو مه ډارېږئ، په ځان باندې ډاډه اوسئ، الله تعالی لرئ. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. څوک چې په الله تعالی توکل وکړي بسنه کوي، الله تعالی ورته بس دی. نو د خلکو دروازې مه ټکوئ، د الله تعالی دروازه ور وټکوئ، ځکه الله تعالی دغه خلک چې تاسې دروازې ټکوئ هم پیدا کړي او تاسې هم پیدا کړي، خو ځان الله تعالی ته نږدې کړئ چې مستقیم د الله تعالی هر څه وغواړئ. السلام علیکم ورحمة الله.